اسلامی امارت او خصوصا امر بالمعروف وزارت الحمدلله د اولس لپاره په دینی لحاظ باندې هم او په دنیوي لحاظ باندې هم ډیر څه کړي دي، ډیر لاسته راوړنې لري او منګه د دې اولس دینی او دنیوي دواړو د ترقی اسباب برابر کړي دي او موږ د دې په خدمت کې یو. همدا وجه ده چې اولس موږ سره پوره مناتل لري، اولس موږ سره همکار دی. خصوصا امر بالمعروف وزارت، نهی عن المنکر او سمع شکایات وزارت چې اقامه د معروفاتو کوي، اولس موږ سره همکار دی. په ازاله د منکراتو کې اولس موږ سره همکار دی او اولس ان شاء الله دې ته ډاډ ورکو، اطمینان ورکو چې موږ ستاسو په خدمت کې یو او موږ د دې ولس چې څومره اصلاحات دي هغې ته موږ متوجه یو. تاسې ولس زموږ دی، موږ د ولس یو. موږ د ولس نه ځان جدا نه ګڼو، ولس باید زموږ نه ځان جدا ونه ګڼي. امر معروف وزارت چې څومره راسته راوړنې دي ولس یې حمایت کړی دی، موږ ډېر شکرګزار یو. دویم، د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د ازالې په برخه کې د دفاعي او امنیتي ارګانونو، ملکي اداراتو، عامه ځایونو، د ودونو په تالارونو، پوهنتونونو او روغتونونو کې د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله د تحقیق له لارې د وزارت د فعالیتونو مؤثریت او د امر بالمعروف د ترویج او د منکراتو د مخنیوي موندنه او په یو وخت کې په یو اذان کولو سره د کابل ښار په مختلفو ساحو کې د 460 لوډ سپیکرونو نصبول. دریم، شکایتونو ته د رسیدلو په برخه کې د 9808 را رسیدلو شکایتونو له مجموعې څخه د 5480 شکایتونه حل شوي او د کال سنټر په واسطه د شکایتونو اوریدلو او ثبت لپاره د 191 وړیا شمیره فعال شوي. څلورم، د وړتیا د لوړوالي په برخه کې د 104 برنامو په دایرولو سره د 2022 کارمندانو او محتسبینو ته د تعلیمي، مسلکي او مدیریتي زده کړو د ظرفیت ارتقا. پنځم، د اطلاعاتو او عامه اړیکو په بنسټ د ټولنیزو اطلاعاتي وسایلو له لارې د امر بالمعروف او نهی المنکر او د شکایتونو اوریدلو په اړه د خلکو پوهاوی. شپږم، د وزارت مقام لخوا 11 ولایتونو ته رسمي سفرونه ولایتي مسؤلینو ته له خلکو سره په نیک چلند او د هغوی اعتماد ترلاسه کولو په موخه توصیې. اووم، د چارو د ښې رهبرۍ او مدیریت په اړه 450 اداراتو کې د وزارت اړوند فرامینو، احکامو او هدایاتو څارنه. اتم، د دعوت او ارشاد په برخه کې د امارتي کارمندانو د دیني زده کړو د ظرفیت لوړونې په هدف د تدریسي نصاب جوړول ټولو وزارتونو او مستقلو ادارو ته یې تکثیرول. د 1402 هجري شمسي او د 1445 هجري قمري کال د عمده لاسته راوړنو تفصیل. الف، د تقنیني او اصولي سندونو د طرحو او پالیسیو په برخه کې اول، د شکایتونو اوریدلو قانون د مسودې طرح جوړول او د قانوني پړاوونو له طی کولو وروسته د اسلامي امارت مشرتابه اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري په 3 فصلونو او 21 مادو کې توشیح شوی او د امیر المؤمنین د 19 غڼه فرمان په توسط سره. دویم،
د نظامی معاینت د چارو د لا ښه سمون او انسجام په موخه د یوې کړنلارې د مسودې طرحه چمتو شوې. دریم، د شکایتونو اوریدلو د قانون په رڼا کې د شکایتونو د اوریدلو او ورته د رسیدلو په موخه د یوې تګلارې مسوده ترتیب شوې. څلورم، د اداري فساد د جرمونو په ګوته کوونکو د خوندیتوب لپاره د شرعي قانون طرحه چمتو شوې. پنځم، د ذکورو، اناسو او اطفالو د بندخونو جلا کول او بندیانو ته د ښوونې روزنې د اصلاح طرز العمل جوړونه څېړنه بیا کتنه شوې او د اسلامي امارت د تګلارې اهدافو په بنسټ پکې د لازم نظریات او وړاندیزونه ځای پر ځای او مربوطه مراجعو ته لیږل شوي. شپږم، په نشهیي توکو د روږدو کسانو ته اصلاحي سیمینارونه ورکول شوي او د ساتنې، درملنې، فني، حرفوي او مسلکي زده کړو لپاره یې د مقررې ترتیب او د مشرتابه عالي مقام ته وړاندې شوي. اوم، د وزارت د قانون په رڼا کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د ازالې د پالیسۍ مسوده برابره شوې. اتم، د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د هدایت په اساس د ښځو د شرعي حجاب مراعاتولو د طرح مسوده برابره شوې او د مشرتابه عالی مقام لخوا څخه منظوره شوې.